बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننۍ کلاس کې مستاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړې دي کو چرته تاسو له انګلیش نه درځي نو تاسو دا ټولې جملې وګورئ ان شاء الله بیا به تاسو ته په انګلیسي ویلو کې هیڅ قسمه مسله نه وي پهلنۍ سنټنس موږ سره سره هاو ار یو تاسو څنګه یاست یعنی هاو ار یو تاسو څنګه یاست what is your name ستا نوم څه دی یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه د نوم په باره کې پوښتنه کوو نو موږ به ورته سمپل په انګلیش کې وي what is your name I am fine thank you زه ښه یم مننه I am fine thank you زه ښه یم مننه where are you from تاسو له کوم ځای یاست یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې تاسو د کوم ځای یاستئ نو په انګلیش کې به ورته وي where are you from I live in کابل زه په کابل کې اوسېږم I live in کابل زه په کابل کې اوسېږم Can you help me آیا تاسو کولی شئ زما سره مرسته وکړئ Can you help me آیا تاسو کولی شئ زما سره مرسته وکړئ I don't understand زه نه پوهېږم که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه نه پوهېږم نو په انګلیش کې به ورته وایي I don't understand Please speak slowly مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې مهرباني وکړه ورو خبرې وکړئ نو په انګلیش کې به ورته وایي Please speak slowly What time is it ساعت څو بجې دي که موږ چېرته د یو کس نه د وخت په باره کې تپوس کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي What time is it یعنی ساعت څو بجې دي I am hungry زه وږی یم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه وږی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am hungry او که تاسو بیا ډېر زیات وږي یاستئ نو په انګلیش کې به ورته وایي I am starving Where is the bathroom تشناب چېرته دی که موږ چېرته د یو کس نه د تشناب په باره کې پوښتنه کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي Where is the bathroom How much does this cost دا څو پیسې کیږي که موږ چېرته د یو کس نه سودا والو او موږ ورته وایو چې دا څو پیسې کیږي د دې څیز نو په انګلیش کې به ورته وایي How much does this cost I like this place ما ته دا ځای خوښ دی که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ما ته دا ځای خوښ دی نو په انګلیش کې به ورته وایي I like this place I want to go home زه غواړم کور ته لاړ شم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه غواړم چې کور ته لاړ شم نو په انګلیش کې به ورته وایي I want to go home Please wait here دلته منتظر شئ مهرباني وکړئ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دلته منتظر شئ مهرباني وکړئ یا دلته انتظار وکړئ نو په انګلیش کې به ورته وایي Please wait here Do you speak English آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you speak English I am learning پښتو زه پښتو زده کوم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه پښتو زده کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am learning پښتو که تاسو انګلیسي زده کوئ نو تاسو ورته بیا وایي I am learning English که تاسو بله ژبه زده کوئ I am learning French یا بل کومه ژبه تاسو زده کول غواړئ What did you say تاسو څه وویل که موږ چېرته یو کس ته وایي چې تاسو څه وویل نو په انګلیش کې به ورته وایي What did you say Can you repeat that آیا تاسو دا تکرار کولی شئ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا تاسو د دې څیز یا د دې خبرې تکرار کولی شئ نو په انګلیش کې به ورته وایي Can you repeat that This هم تاسو ویلی شئ This به موږ د یو داسې څیز چې هغه موږ سره خوا کې پروت وي هغې لپاره به موږ this استعمالوو او که د موږ نه لرې نو بیا به ورته موږ that استعمالوو I am tired زه ستړی یم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am tired که چېرته تاسو ډېر زیات ستړي یاستئ نو بیا ورته تاسو ویلی شئ I am exhausted یعنی زه ډېر ستړی یم I need water زه اوبو ته اړتیا لرم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه اوبو ته اړتیا لرم یا ضرورت لرم نو په انګلیش کې به ورته وایي I need water What is this دا څه شی دی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا څه شی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي What is this Please call me مهرباني وکړئ
ما ته زنګ ووهئ. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې مهرباني وکړئ ما ته زنګ ووهئ نو په انګلیش کې به ورته وایي پلیز کال می. I will be back soon. زه زر بیرته راځم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه زر بیرته واپس راځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I will be back soon. Thank you for your help. ستاسو د مرستې لپاره مننه. که چېرته تاسو سره یو کس مرسته وکړي نو تاسو ورته بیا وایئ چې ستا چې کوم موږ سره مرسته وکړه د دې لپاره مننه نو په انګلیش کې به ورته وایي thank you for your help. یعنی دا چې تاسو سره کله څوک مرسته کوي نو تاسو ورته خامخا دا وایئ ځکه چې هغه به بیا ډېر زیات خوشحالیږي. I don't know. زه نه پوهیږم. که تاسو چېرته په یو څیز باندې نه پوهیږئ نو په انګلیش کې تاسو سمپل ورته ویلی شئ I don't know. I need to go now. زه باید اوس لاړ شم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه باید اوس لاړ شم که چېرته تاسو یو ځای ته تللي یاستئ او بیا تاسو هغو ته وایئ چې زه اوس باید لاړ شم خپل کور ته لاړ شم یا چېرته هم چې تاسو ځئ نو بیا ورته تاسو سمپل په انګلیش کې ویلی شئ I need to go now. Do you have any question? Do you have any questions? آیا تاسو کمی پوښتنې لرئ؟ یعنی که ته چېرته یو ځای کې چاته ټیچینګ کې یا هسې یو ځای ته لاړ شي او ته د یو کس نه پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو کمی پوښتنې لرئ تاسو له ما نه څه کوېشن لرئ نو په انګلیش کې ورته سمپل تاسو ویلی شئ Do you have any questions؟ یعنی آیا تاسو کمی پوښتنې لرئ او که نه لرئ. I am happy to meet you. زه له تاسو سره د لیدلو خوشحاله یم. یعنی که چېرته تاسو یو ځای کې یو کس سره میلاو شئ او تاسو ورته وایئ چې مطلب زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره زه میلاو شوم نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I am happy to meet you. تاسو ورته دا هم ویلی شئ I am joy to meet you. تاسو ورته داسې هم ویلی شئ I am glad to meet you. یعنی تاسو ورته په مختلف قسمه کې ویلی شئ. یعنی دا نشي تاسو ورته صرف دا وایئ چې I am happy to meet you. یعنی تاسو تمام مخکې هم دا سنټنس زده کړي دي او زه کوشش کوم چې تاسو لپاره همدغه رنګې سنټنسز راوړم چې دا تاسو ته زده کړم چې تاسو ډفرنټ یعنی مختلفو طریقو سره یو کس ته ویلی شئ په انګلیش کې. یعنی تاسو صرف دا نه زده کړئ مطلب یو سنټنس. یعنی تاسو ما دا هم ویل چې I am tired. تاسو داسې هم ویلی شئ I am exhausted. نو دغه مختلف قسمه یا مطلب تاسو وایئ چې I am hungry نو تاسو داسې هم ویلی شئ I am starving. نو تاسو ورته دواړه استعمالولی شئ. بیا اخري موږ سره څه دی ګډ بای خدای په امان. یعنی کله چې ګډ بای موږ په کم ټیم کې وایي ګډ بای موږ په هغه وخت کې وایي کله چې موږ یو کس سره میلاو شو او ملاقات هم ورسره وشي او د هغې نه بعد کله ملاقات ختمیږي نو بیا ورته موږ وایي ګډ بای. د ګډ بای مطلب دا دی چې د خدای په امان یا د الله په امان. یعنی چې تا ته د خدای پاک مطلب امن درکړي یعنی مطلب سکون درکړي نو دا مطلب موږ یو قسم له دوا کوو ګډ بای د خدای په امان. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله موږ به تاسو سره نور هم دغه رنګې کلاسونه تیارو. که چېرته تاسو ته د څه ضرورت وي نو تاسو ما ته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ نو انشاءالله په هغه ټاپک به زه تاسو په اسانه طریقې سره پوه کړم. او که تاسو ته د کم کلاسونو ډیر زیات ضرورت وي یعنی که تاسو ته د وکیبلري ډیر ضرورت وي د سمپل سنټنس درته ډیر ضرورت وي یا که چېرته تاسو غواړئ چې موږ اسې به څنګه لیکو اپلیکیشن به څنګه لیکو یا تاسو غواړئ چې موږ به مطلب یو لیټر څنګه لیکو نو دا ټولې طریقې به انشاءالله زه تاسو ته په دې کلاس کې په اسانه طریقې سره زده کړم. او انشاءالله زمونږ دا کوشش دی چې تاسو ته د انګلیسي هر اړخ زده کو. نو بیا چې چېرته تاسو چا سره په انګلیسي کې خبرې کوئ تاسو چېرته یو ځای کې په انګلیسي کې لیکل کوئ نو انشاءالله تاسو ته به هېڅ قسمه مسله نه راځي. او تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې تاسو ته د څه ضرورت راځي تاسو ما ته په واتساپ هم SMS کولی شئ او تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ هم کولی شئ. نو انشاءالله موږ به تاسو ته ځواب درکو او ستاسو کوم ټاپک په هغې به موږ تاسو له ویډیو هم جوړو. ملګرو که چېرته تاسو ته اوس مثال خبره وکیبلري ستاسو کمزوري نو تاسو ما ته ویلی شئ د هغې لپاره به زه تاسو لپاره سپیسیفیک کلاسونه راوړم نو بیا به انشاءالله تاسو ته مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ
خوشاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.